بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، دا ځینې محترم رونه بار بار پوښتنې کوي او بار بار مسیجان رالیږي او وایي چې تاسې په خپل ګروپونو کې د محترم شیخ مولوي محمد یاسین فهیم صاحب حفظه الله بیانونه نشر کوي، و چې کله دغه بیانونه موږ نورو ګروپونو ته لیږو نو هلته مسیجان راځي. ډیر کسان بیا وایي چې دا وابي دي یا پنجپیری دي، د دغه مسایل یا بیانونه مه رالیږي. نو تاسې په څه وجه د خپلو ګروپانو ته نشر کوئ؟ خلک خو دا وایي یا تاسې د دې خبرې وضاحت وکړئ یا د خلکو جواب وکړئ یا په ګروپونو کې دا مه نشر کوئ. محترمینو، یقینا موږ به تاسې ته وضاحت وکړو چې موږ دا بیانونه ولې نشروو، او د خپل معلومات مطابق به دا هم درته ووایو چې مولوي محمد یاسین فهیم صاحب کومه عقیده لري. کله چې موږ دغه مسایل او بیانونه نو شروع کړي د هغه څه 3-4 کاله څه مخکې، او ستاسې د ټول نه دا هیله لرمه چې دا خبرې ښه په خلاص دماغ، ټنډه یخ دماغ باندې دا خبرې در اخره واورئ. کله چې موږ مسایل او بیانونه نو شروع کړي د هغه څه 3-4 کاله مخکې څه موږ د مولوي محمد یاسین فهیم صاحب بیانونه او مسایل ډېر په پابندي سره اورېدل، او الحمدلله ډېر څه مې ځینې زده کړو او ډېره ګټه مې ځینې حاصله کړه. نو کله چې موږ بیانونه او مسایل شروع کړله نو هغه بیانونه موږ اورېدلي وو چې ډېر د اصلاح سره ډک بیانونه وله، پر هره موضوع باندې وله، ډېر په محنت سره هغه بیانونه سوي ولو. نو ما دا وغوښتله چې زه دغه بیانونه په خپلو ګروپونو کې د مسلمانانو دپاره نشر کول شروع کړم چې مسلمانان هم ګټه ځینې حاصله کړي. خو دا خبره مخته راغله چې په ده پسې خو ځینې کسانو بیانونه کړي دي او رنګارنګ خبرې پسې کړي دي چې د هغه خبرو هم ایسه تحقیق ووسي. اول تحقیق مې د خپل استاذ الحدیث مفتی محمد عابد صاحب چې د بنوي ټاون غټ استاذ دی او د هلمند دی، د هغه څه مې پوښتنه وکړله چې شیخ صاحب محترمه تاسو د مولوي محمد یاسین په هکله څه وایست؟ هغه راته په جواب کې وویله چې دا صفا حنفي او صفا دیوبندي دي، اصل د دیوبند عقیده لري اصل، او صفا حنفي دی چې څومره تاسې د ده تایید کولی سئ کوئ. خلک دا وایي چې دا وابي دي، وابي خو نو الحدیث غیر مقلد ته وایي. 20 رکاته تراوو باندې د هغو بیانونه سته، پر رفع الیدین باندې بیانونه سته، فاتحه خلف الامام باندې بیانونه سته، یعنی د امام شاته قرات ویل. چې د سلفیت سره کم غټ خبرې زموږ سره اختلاف دی، د احنافو سره اختلاف دی، پر هغه ټولو باندې د حضرت صاحب بیانونه سته. نو دوی وابي څنګه سو؟ او پنجپیری وده ته څنګه وایه؟ په کومه وجه وایه؟ آیا د محترم مولوي محمد یاسین فهیم صاحب ګناه دا ده چې هغه مولیان په کورونو کې مفتیان کړه، په امامانو په محراب کې امامت وپېژاندي، په تجارانو په خپلو دکانونو کې تجارت وپېژاندي، زنانې په کورونو کې په دین باندې خبرې کړي، او کوچانې په غرونو کې د خپلو پسو سره په دین باندې خبر کړه، قیدیانې په قیدخانه کې د خپل دین سره خبر کړه، په خپل دین یې پوه کړه. آیا د مولوي محمد یاسین فهیم غلطي دا ده چې د هغه خلکو حقیقت یې ښکاره کړي، کوم خلکو چې د غیر الله په نامه د مزارونو سه د قبرو د ادرو سه هوټلان جوړ کړي وله؟ آیا د مولوي یاسین فهیم صاحب غلطي دا ده چې هغه د هغه خلکو حقیقت ښکاره کړي، کوم خلکو چې د ادرو د مزارو سه د اسپتالونه جوړ کړي وله، شفاخانې جوړې کړي وله؟ آیا د مولوي محمد یاسین فهیم غلطي دا ده چې په خلکو اتباع سنت وپېژاندي، په خلکو توحید وپېژاندي؟ آیا د مولوي محمد یاسین فهیم غلطي دا ده چې په خلکو صحیح عقیده وپېژندله، هغه خلک یې و دنیا ته رسوا کړه چې د خپل جیب په خاطر، د خپل نس په خاطر د خلکو عقاید ور خرابوله، د خلکو عقیدې ور خرابولې، خلک یې د الله پر ځای و ځان ته ټیټوله، خلک یې د نبي د اتباع پر ځای پر خپله اتباع لګولې وله. آیا په دې وجه باندې تاسو د هغه خلاف دا خبرې کوئ چې پنجپیری دي؟ آیا د پنجپیریت کومه عقیده ده؟ د پنجپیرانو سره زموږ غټ اختلاف پر حیات نبی دی. آیا تاسې ورسې پوښتنه ځینې وکړئ چې هغه حیات نبی مني که نه مني؟ د پنجپیرانو
مشرانو سره زموږ غټ اختلاف پر وسیله باندې دی. آیا تاسې ورسې پوښتنه ځینې وکړئ چې هغه وسیله مني او که نه مني؟ که ته ریکارډینګونو باندې فتواوې لګوې، نن سبا جدید دور چې ریکارډینګونه یو طرف ته راکا واخې پر بل طرف یې کښېږدي، د یو ځای سه راکاټ کې پر بل ځای یې کښېږدي. پر دې باندې هغه سړی چې د مولوي محمد یاسین فهیم خلاف خبرې کړې وې، ما خپله د هغو ریکارډینګ واورېدی چې هغه وایي زما دماغ خراب سوی، زه لیونی سوی یم، دی نه دی وابي. خلک وایي چې دا کمپیوټر باندې دی جوړ سوي دي. نو چې د هغه خبرې جوړېدی سي، د مولوي محمد یاسین فهیم صاحب دا نسي جوړېدلی. زه حیران پر دې پاتې شوم چې بله زما یوه مسله چا راولېږله، په دومره باریک بیني سره هغه مسله غلطه کړې وله، یو ځای ته یې شوي، بل ځای ته یې شوي. ما جواب د یو شي ویلی و، دوی د هغه څه جواب د بل شي جوړ کړی و، پر خپل تضاد زما مسله استعمال کړې ول. زه پوه شولم چې عالمانو مفتیانو ته پکار ده چې نن سبا د موبایل په ریکارډینګ باندې یا د یو رادیو په ریکارډینګ باندې فتوا مثلا نه کوي، د هغه څه دې پوښتنه وکړي چې آیا ستا عقیده څه ده، ستا نظریه څه ده، چې د هغو څه پوښتنه وکړه بیا فتوا ورکړه. دا زموږ ټوله خلک وایي چې غوږ یې د سوی وي، دی غوږ نه ګوري، په لیوه پسې ځغلي. ته خو یار غوږ وګوره چې غوږ ستا او که نه ستا. یوه ورځ زه د یو ځای د یو عالمانو سره ناست وم په یوه مدرسه کې. وایي د مولوي محمد یاسین فهیم صاحب صحیح سړی نه دی. وایم وجه؟ وایي وجه دا د دوی د جهاد بیانونه ولې نه کوي. جهاد بیانونه خو هغو ډېر کړي دي ماشاءالله. په هغه مدرسه کې په هغه کمره کې زه یو ورځ ناست وم، نور مولیان ناست. هغو وویل چې مولوي یاسین فهیم صاحب صحیح سړی نه دی. وایم وجه؟ وایي دی په د افغانستان کې ناست دی، د جهاد خبرې کوي، حکومت ولې وده ته څه نه وایي. ما سبحان الله. بل ورځ پر دغه ځای مولیانو مخالفت کاوه چې دا ښه سړی نه دی، دی ولې د جهاد خبره نه کوي. نن پر هغه ځای باندې نور مولیان وایي دا بد سړی دی، دی څنګه د جهاد خبرې کوي، خلک وده ته څه نه وایي. نو دا ټوله داسې خبرې دي. زه ګسه په دنیا کې ما یو دی مولوي نه دی لیدلی چې ټول خلک وایي دا ښه سړی دی. طارق جمیل صاحب چې در اوسه د چا خلاف خبره نه ده کړې، په هغه پسې خلک څومره پروپاګنډې کوي. یو عالم خو دې څوک وښیي چې هغه باندې چا یا د بریلوي ټاپه نه یې لګولې یا د پنجپیري ټاپه نه یې باندې لګولې، هر یو باندې یو ټاپه پرته ده. دا کم خلک چې دی وابي بولي، آیا دغه سړي باندې ټاپه نشته؟ دا به هم خلک وابي بولي یا به بریلوی بولي یا به پنجپیری بولي. دا ټولو باندې ټاپې پرتې دي. نو تاسو په ټاپو په خبرو غوږونه مه څرئ. خپل دین وارئ، خپلې مسلې وارئ، خپل بیانونه وارئ، خپل آخرت ښایسته کړئ عزتمنو. نن سبا خو دا یو غلطه فضا جوړه سوې ده. وایي علامه ابن جوزي رحمه الله فرمایي په یو کتاب کې لیکلي دي، وایي که ځان مشوره کېدل غواړې نو په غټو خلکو پسې خبرې کوه. ډېر داسې کسان وو چې ما نه پېژندله، لیکن د مولوي محمد یاسین فهیم صاحب باندې چې اختلاف کاوه، خبرې راپورته کړې، ما وپېژندل. چې ما نه پېژندل نو عوام به چېرې پېژندل؟ اوس عوام هم وپېژندل، مولیان هم وپېژندله. نو زه تاسې ته وایم عزتمنو، آیا تاسو پر فرایضو د هغه سره اختلاف کوئ؟ یو فرض یې مات کړی دی، یو سنت یې مات کړی دی، آیا تاسې پر کم شي د هغه سره اختلاف لرئ؟ که فرایض دي وایئ که اختلاف، که سنت دي وایئ که اختلاف، چې دا فرض دی او دی غلط وایي، دا واجب دی او دی غلط وای، دا سنت دی او دی غلط وای. که چیرې پر یو مباح شی باندې ته د ده سره اختلاف لرې، نو هر سړی خپل تفردات لري. آیا زموږ په فتاواو کې تفردات نسته؟ زموږ په کتابونو کې تفردات نسته؟ احسن فتاوا د تفرداتو نه ده ډکه، د مفتي زرولي خان صاحب تفردات نسته. نو که چا یو تفرد درلودی، یو خبره د ده په ذهن کې د اوس وخت مطابق دا رقم کېدل پکارو او دی هغه رقم کوي، ته په دا باندې دی د حنفیت څه باسي، ته د دیوبندیت څه باسي. افسوس، صد افسوس. الله دې موږ پوه، الله دې موږ ته هدایت وکړي. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب.